د فلم سټار صوبیه خان هم اخري د غلط کار ویډیو راغله. دوستانو دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره وایرل شوې ده. که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. صوبیه خان چې د پښتو فلمونو یو ښه او تکړه اداکاره ده چې صوبیه خان په هغه اداکارانو کې شمارل کیږي چې څوک یو فلم په لکو روپو جوړوي. صوبیه خان چې د پنجاب سره تعلق لري او چې ډیر زیات مینوال یې په پښتونخوا کې پیدا کړي دي، هغه غټه وجه دا هم ده چې ډیر کار یې په پښتو فلمونو کې کړی دی. خو دوستانو د هغې یوه ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ده چې په هغې کې صوبیه خان د یو بوډا سړي سره په بیټ کې پرته ده او دا غلط کار ورسره کوي چې دغه ویډیو کې ښکاره معلومیږي چې صوبیه خان په خپله رضا د دغه بوډا سره دغه غلط کار کوي او د هغه نه پس صوبیه خان د خپل ویډیو سپیناوی وکړو. هغې په خپل یو ویډیو کې ویلي چې دا ما د یو ډایرکټر سره کړي چې هغه ته زه د رور او د دوست حیثیت ورکوم نو ځکه ورسره داسې غاړه غټۍ ناسته یم. صوبیه خان په هره طریقه د دې ویډیو سپیناوی وکړو. دغه ویډیو چې په کوم انداز کې وایرل شوې ده نو هر سړی دا سوچ کوي چې صوبیه خان دغه سړي سره غلط کار کوي. نو ملګرو دا هو به الله ته معلومه وي چې صوبیه خان په پردې اچوي او ځان لا شرم نه بچ کوي او که نوره څه خبره کیدی شي. نو دوستانو الله پاک دې هر انسان له داسې غلطو نه په امان کړي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.